د بهرنیو ځواکونو له افغان همکارانو د ملاتړ لپاره یو ائتلاف جوړ شو. سلامونه، وخت مو پخیر. زما نوم صدام حسین افغان دی. ستاسو دپاره یو نوی خبر مې راوړی دی، هغه هم هغه خلکو دپاره چې په افغانستان کې سره یې کار کړی دی یا کانټراکټ یې درلوده. د افغان غیر انتفاعي بنسټ یعنی افغان ایواک او لوکل سټاف انټرنیشنل سازمان د افغانستان د ناټو ځواکونو له پخواني همکارانو د ملاتړ لپاره یو نوی نړیوال ائتلاف جوړ کړی دی. د ائتلاف د ناټو غړو هیوادونو د مدني ټولنو له سازمانونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې حکومتونه دې ته اړ کړي څو د افغانستان د جګړې پر مهال خپلو سیمه ییزو همکارانو سره خپلې ژمنې په بشپړ توګه عملي کړي. افغان ایواک ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د مسؤلیتونو پای نه دی او د افغان همکارانو قضیه باید تر هغه پرانیستې پاتې شي څو د هغوی حقونه او امنیت بشپړ تامین شي. د کابل له سقوط او د ناامنۍ له زیاتېدو سره د بهرنیو ځواکونو ډېر افغان همکاران له نامعلومو حقوقو او امنیتي حالات سره مخ دي. ډېری له خپلو کورنیو جلا شوي او یا هم له کوربه هیوادونو شړل شوي دي. دغه نوی نړیوال ائتلاف د استوګنې د پروسس پر بشپړولو، د قانون کډوالۍ د لارو پر ساتلو او د دغو همکارانو د کورونو پر ملاتړ تمرکز کوي څو له هېرېدو او بې ځایه کېدو څخه وژغورل شي. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د خطر سره مخ افغانان نه مني، دا نوې شبکه هڅه کوي چې د دغو خلکو غږ ژوندی وساتي او د هغو حقونو خوندي کړي. ائتلاف برای حمایت از همکاران افغان نیروهای خارجی تشکیل شد. نهاد غیر انتفاعی افغان ایواک و سازمان لوکل استاف اینترنشنال یک ائتلاف بین المللی جدید برای حمایت از همکاران پیشین نیروهای ناتو در افغانستان ایجاد کردند. این ائتلاف با همکاری نهادهای جامعه مدنی، کشورهای عضو ناتو تلاش میکنند حکومت‌ها و اداره تا تعهدات خود را در قبال همکاران محلیشان در جریان جنگ افغانستان به گونه کامل عملی کنند. ایوا تاکید میکند که خروج نیروهای خارجی به معنای پایان مسئولیت ها نیست و پرونده همکاران افغان باید تا زمان باز بماند که حقوق و امنیت آنان به طور کامل تامین شود. با سقوط کابل و افزایش ناامنی، بسیاری از همکاران افغان نیروهای خارجی با وضعیت نامعلوم حقوقی و امنیتی روبرو شده‌اند. شمار زیادی از زنان از خانواده هایشان جدا شده یا از کشورهای میزبان اخراج شدند. این ائتلاف بین المللی جدیداً برای تکمیل روندهای اقامتی، حفظ راههای قانونی مهاجرت و حمایت از خانواده های این همکاران تمرکز دارد تا از فراموش شدن و بیجا شدن آنان جلوگیری شود. در حالی که برخی کشورها افغانها در معرض خطر را نمیپذیرند، این شبکه جدیداً تلاش میکند صدای این افراد را زنده نگاه دارد و از حقوق آنان محافظت کند. تشکر و همکاریتان. دوستا میتونن که این ویدیو همراه دوستا و رفیقا شریک کنن، کسایی که خبر نیستن از این موضوع. و این یک چیزی است که جدیداً تشکیل شده و افغان ایواک و رئیس افغان ایواک شان وندور اونا تلاش میکنن برای همکاری با افرادی که اونا در افغانستان بودن و همراه خود ائتلاف همکاری داشتن که اونا حقشان برآورده شوه و برایشان داده شوه. تشکر. اگر شما با چینل ما جدید هستین، لایک، کامنت، سابسکرایب کنین و فالو کنین تا ویدیوهای جدید در مورد مهاجرت بر شما برسانیم. تشکر. خداحافظتان.